ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند توند غبرګونونه سره مخ شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند توند غبرګونونه سره مخ شوي دي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو سره د ایراني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند ځینې ویډیوګانې رسنیز شوي او خلکو ورته توند غبرګونونه ورته ښودلي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دغه ویډیوګانې پر افغان کډوالو د ایران ځواکونو له جنسي تېري نیولې د هغو تر شکنجو او ښکنځلو پورې حالات بیانوي. د عامو افغانانو ترڅنګ د یو شمېر مشهوره څېرو په دې اړه توند غبرګونونه ښودلي دي او د ایران له چارواکو یې غوښتلي چې افغان کډوال سره انساني چلند وکړي. د افغانستان مشهوره هنرمند فرهاد دریا د ایران د خلکو په نوم ځانګړی لیک خپور کړی او ویلي دي سره له دې چې د افغانستان او ایران دواړو د مستبد حکومتونه لري، خو خلک یې باید فشار پرې راوړي. څوک ښه ګاونډیتوب نشي کولی نو ښه انسانیت چلند خو باید وکړي. د پاکستان تر کنټرول لاندې جغرافیایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبر منظور پښتون هم له دې ایراني غوښتلي چې افغان کډوالو سره مناسب او انسانیت چلند ولري. ایران چارواکو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د طالبانو د تبلیغاتي مبلغ بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام یې د ایران د سفارت ځینې مشران په دې اړه د اعتراف لپاره احضار کړي وي. د طالبانو د منتقدینو بیا ویلي چې دا ورځ طالبانو پر افغانانو راوستي ځکه د دوی له کبله خلک مهاجرت ته مجبوره شوي او داسې پیښې نورې سره مخ شوي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.